د تحریک انصاف رهنما اندلیب عباس، سعدیه سهیل او سمیرا بخاری د پی ټی آئی نه خپلې لارې جدا کړې او جهانگیر ترین استحکام پاکستان پارټۍ کې شمولیت اختیار کړی. د تحریک انصاف مشرانو لخوا د پارټۍ پرېښودو سلسله جاري ده. درې نور پخواني زنانه پارلیمنټریان د جهانگیر ترین سره ملاقات کړه. په باقاعده توګه استحکام پاکستان پارټۍ کې شمولیت اعلان کړی دی. لاهور کې شوي دغه ملاقات دوران د استحکام پاکستان پارټۍ سربراہ جهانگیر ترین درې واړه مشرانو خیر مقدم کړی او ویلي دي چې د دوی راتګ سره به زموږ پارټۍ نور هم مضبوطه شي. ملک په یو ورځ د انتخابات کولو کې د چیف جسټس په مشرۍ کې 3 کسیزه بینچ د کیس سماعت کړی دی او په یو ورځ د انتخابات کولو درخواست خارج کړی. چیف جسټس قاضي فیض عیسی په نگران حکومت سوالونه هم پورته کړي دي. چیف جسټس قاضي فیض عیسی ملک په یو ورځ د انتخاباتو درخواست خارج کړی دی. جسټس قاضي فیض عیسی ویلي دي چې د نگران حکومت په مقصد باندې نه پوهیږو. چیف جسټس ویل چې سوال دا دی چې د انتخاباتو نه وړاندې صوبایي اسمبلیانې ماتولو باندې څه قدغن دی. د آئین تر مخه د وزیر اعلی اختیار دی چې اسمبلی په لومړۍ ورځ باندې تحلیل کوي یا په آخري ورځ باندې. پارلیمنت ته کتل پکار دي چې د وخت نه وړاندې د اسمبلیانو ماتولو سره ملک ته مالي مسلې راپېښې شوې. په ټول ملک انتخابات په یو ورځ کولو باندې درخواست واپس اخیستو په بنیاد عدالت دغه درخواست خارج کړی دی.